لرو بر دوانه پښتانه دي چپ شغک مکوا لرو بر دوانه پښتانه دي چپ شغک مکوا سوزي پښتون د سپیلنو کارتنه نور واخلي د غریبۍ نه مې بچي ملګرو داسې کوي روټه چې نه وي الوګان په لاس کې سپور واخلي اګرانو قدرمنو سلامونه مې واخلست امجد علي خوږ م په دې خیله مچ روغ وای جوړ به د ژوند بخوند نو مزه اخلي په خپل به هم ژوند کوي نور ملګری به هم ژوند ته پرېږدي امین اول څنګه چې د پروګرام پیل کې ما خپل شعرونه وي او د خپل شعرونه کې د لرو بر ذکر وکړو موږ همیشه ویل چې لرو بر پښتانه یو دي ما سره د بری پښتونخوا نه راغلی یو ملما شاعر چې نن په اورمړو کې مشاعره و د جاوید غمګین صاحب د بچنګي په خوشحالۍ کې اول خو جوړ ډیر ښه اقدام دی هغه ته مبارکي وي په دې باندې د خپل پیج اړه د خپل مینوال اړه ډاد ورکو یو ډیر ښه قدم دی دغه کور والا ته ټول ته مبارکي وایو په دغه سلسله کې د بر پښتونخوا نه یو ملما شاعر راغلی دی څنګه چې زما د پیج نوم دی چې دا څوک دی راځه چې نه خپل غملو شو خبره ترې وسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام اوسه پروګرام کې تاسو مشهور کلی وایو ډیره زیاته مننه خوښ اوسه مینوال سره لنډه پیژنګلیو کوي نوم مسله تخلص مسله د کم ځای زما نوم سید عمر دی تخلص می اجل احمد زی دی او د کابل د افغانستان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس ته درته وایي که نه د افغانستان د سره دلته راغی د اچانک یو پروګرام جوړ شو که نه خاموش صاحب دوی په زبردستۍ راوسې کړی دی غوښتل زه زما یو څو ورځې کېږي چې دلته راغلی یم نو د خاموش صاحب سره به مو اړیکه وه نو نن داسې اچانک د زیرک صاحب سره ملاو شوم نو هغه وویل چې نن ماسپښین غونډه ده او خامخا به ځو او ما هم غوښته چې په داسې ادبي غونډو کې ګډون وکړم نو ډېر زیات خوشحاله شوم نو له هغې سره درته وایي چې بره پښتونخوا کې داسې غونډې کېږي هغې او دې کې ته څه فرق درته داسې ښکاره شو یا څه وي پکې دا زه زیات په دې خوشحاله یم چې په داسې مراسمو کې دا ادبي غونډې کېږي چې دا غمګین صاحب ته خدای زوی ورکړی ودونو کې کېږي هلته هم داسې ملګري وي ډېر ملګري وي خدای دې په دې غونډو کې برکت واچوي هلته هم کېږي دلته هم کېږي په دې زیات خوشحاله شوم چې دا اقدام دلته هم کېږي او دا کار هلته هم ملګري کوي ټیک درته وایي ځوانان ډېر تیزۍ سره را روان دي مشاعرو له مونږ چې عموماً ګورو که نه نوي هلکان ډېر زیات تیزۍ سره روان دي وجه څه ده زه په دې خبر باندې به زه هم نه پوهېږم شاید استادان به وي کېدای شي علت یې هغه ووایي خو زه خوشحاله یم زه دې شي د ډېر زیات خوشحاله یم چې شکر دی چې داسې څوک شته دی چې دی تیز را روان دي موږ پسې او دا زمونږ ټول د مشرانو برکت دی موږ خپلو مشرانو ته کتلي موږ د خپلو مشرانو په لار روان یو او انشاءالله روان به یو درته وایي خصوصا داسې زموږ ډېر ملګري چې هغوی د سوشل میډیا په لار لګیا دي داسې پروګرامونه کوي مایکونه یې راغوستي دي شاعرانو سره کښېني ادبي جرګې کوي مشاعرې کوي مرکې کوي او فیسبوک له ورکوي آیا دا یو ښه اقدام دی زموږ د شاعرۍ له پښتنو له بس وده ورکړي که نه دا ډېر ښه اقدام دی د خپلې ژبې لپاره د خپل قوم لپاره ډېر ښه اقدام دی هغه پټ قدرونه چې کوم دي هغه راښکاره کېږي خلک یې ویني خلک ترې خبرېږي دا ډېر ښه اقدام دی زه ډېر داد ورکوم ډېره دعا ورته کوم چې خدای دې دوی ته نور هم وسه ورکړي چې دغه ملګري د خلکو باندې وپېژني او راښکاره ټیک اجل صاحب یو پرسل تاسو ته نه کوم اکثر عموما که زموږ ښکته پښتونخوا کې که بره پښتونخوا کې خو ډېر خلک دا شته چې هغې عموما یو بل باندې نیوکې کوي ټکونه کوي یو بل پسې بد رد وایي آیا تا د لاندې پښتونخوا هم پوزیشن وکړه بره هم تاسو کتلی الحمدلله څه داسې خبر خو پکې نشته نه انشاءالله زه خوښ په دې یم چې تر ډېره وخته چې ما نن کومه غونډه کته نو هېڅ خبره پکې نه وه انشاءالله او بعضې وخت کې انسان دی ساوه کېږي یوه نیمه خبره هلته کېږي یوه نیمه خبره به دلته کېږي خو دا موږ نه نیسو په زړه پورې زه ډېر زیات خوشحاله وم نن مې دا غونډه وکته ډېر زیات خوشحاله یم دې وخت کې به زما د پیج مینوال مسافر به ستاسو کلیوال به لیکوال به د بر پښتونخوا ملګري به ای به په دې تمه وایي ناسې شعر او استاد به موږ ته څه وایي څه به راته وایي غزل ټپه چاربې ته نظم څه به راته وروایي غزل به ووایم لنډ غزل دی چې غزل چې ستا په ښایست نه لیکمه غزل چې ستا په ښایست نه لیکمه عقل دې وخورمه چې څه لیکمه زما د درد ترجماني کوي بیا زما د درد ترجماني کوي بیا هر څه چې ستا په یاد کې ولیکمه او دا چې په دومره شور کې هم وده دي زه خو به دې خلکو ته مړه لیکمه دا چې په دومره شور کې هم وده دي زه خو به دې خلکو ته مړه لیکمه درد مې د زړه پکې راون غاړمه یاران مې وایي چې شعر ښه لیکمه ما دې د خپل قلم ازار وخی که سپکو خلکو ته درانه لیکمه ما دې د خپل قلم ازار وخی که سپکو خلکو ته درانه لیکمه د وخت د جبر د ناخوالو کیسې اجل ټولې په خپل زړه لیکمه اجل صاحب په اخره کې چې کوم دې وخت کې مونږ ګوري
دا به محسوس کوي چې د لر او بر پښتانه دواړه یو ځای ناست دي. څه میسج ورکوي، څه پیغام دی په زړه وي خصوصا پښتنو لپاره؟ او د پښتنو لپاره دغه یو میسج دی چې خپلو کې اتفاق ولرئ، یووالی ولرئ، د هیچا په خولو مه تېروځئ، د خلکو په خولو پسې مه ځئ، خپل مشران وګورئ، د خپل مشرانو په لار لاړ شئ او تل په یو خبره او په یو اتفاق باندې اوسئ. او استاد د وخت راکولو جهان ډېره زیاته مننه. قدرمنو تاسو وکړه که نه یقینا اړم غوسته میلمه راغلی او موږ وایي چې ویې ستا یوې قدر ځکه چې زموږ پروګرام له راغلی زموږ او الحمدلله پښتانه یو، هغوی هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، په عزت باندې پوهېږو، په اخر او ډکشه باندې پوهېږو. ګرانو قدرمندو دا ونه خورونه بیا ملاوي په بله خورونه کې تر هغه دمه تر هغه وخته پورې غواړم اجازت د خپل کیمرامین شاه سوار سکون سره چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.